بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو که ستاسو فکر زمونږ په علاقو کې نن سبا بارانونه او واورې شروع دي او د هغه سره ډېر سیلابونه راغلي دي او ډېر تاوانونه رسولي. نن ما یو ویډیو کتل چې په یو ځای کې د یو سړي کور ته د سیلاب اوبه ورننوتلي او د کور کمرې او خونې چې دي دا یې ټول د اوبو نه ډکې. د دې سره زما یو شرعي مسله را په یاد شوه چې هغه ډېره مهمه ده په دې زمانه کې او ډېر خلک ورنه غافله دي او ناخبره دي او هیڅ اهمیت نه ورکوي. دې مسلې ته د حقوق مسله ویل کېږي. محترم علما کرام فرمایي چې حقوق په څو قسمه دي، ډېر اقسام یې دي، خو زه به دوه قسمه ذکر کړم. علما کرام فرمایي وایي حقوق په دوه قسمه دي، یو ته حق عام ویل کېږي، بل ته حق خاص ویل کېږي. حق خاص هغه حق ته ویل کېږي چې ستا د یو خاص سړي سره مسله. مثال طور د یو سړي مال واخلې، د یو سړي په نفس باندې تجاوز وکړي، د یو سړي په عرض باندې ناموس باندې تجاوز وکړي، دغه په جایداد باندې دغه په مال باندې تجاوز وکړي، هر شی چې خو د یو خاص سړي سره ستا مسله دې ته حق خاص ویل کېږي. دویم چې دی حق عام دی. حق عام هغه حق ته ویل کېږي چې په هغه کې ډېر خلک شریک دي، د کلي خلک، ټول کلي خلک په هغه کې شریک دي، یا د ټولې قبیلې خلک په هغه کې شریک دي، یا د ټولې منطقې خلک په کې شریک دي، یا د ټول ملک خلک په کې شریک دي، یا ټول انسانیت په هغه کې شریک دي. دې ته حق عام ویل کېږي. او دا حق عام چې دی دا ډېر مثالونه لري په اوسنۍ زمانه کې. مثال طور په شریعت کې د حق عام یو مثال چې دی د زکات دی. د زکات ورکول دا د حق عام سره تعلق لري، دا حق خاص نه دی، دا د یو خاص سړي حق نه دی، بلکې دا عام حق دی د فقراو او د مسکینانو او د بېوزله خلکو. دوی مثال لکه ځنګلونه شو، خاص کر هغه ځنګلونه چې د هغې نه عام خلک یا د کلي خلک ټول پکې شریک استفاده ورنه کوي. یا لکه روډونه شو، سړکونه شوه، پلونه شو، کوم پلونه چې جوړ شوي چې خلک ورباندې تګ راتګ کوي، ځي لارې شوې، یا لکه دا د اوبو کومه مجرا چې د کمې لارې چې شوې، خوړونه شو، مثال طور سیندونه شو، مندونه شو، کوم چې اوبه په هغه باندې ځي په هغه لار باندې، یا لکه د ټریفیک قوانین شو په اوسنۍ زمانه کې، یا لکه د پولیسو کوم قوانین چې دي، هغه قوانین چې د خلکو د حفاظت لپاره ایښي دي، دا ټول په حق عام کې راځي. او محترمو حق عام چې دی د دې سزا او جرم د الله رب العالمین په نیز باندې د حق خاص نه زیات دی. اگر که ډېر خلک نن سبا په دې فکر او سوچ کې دي چې زه د حق عام تپوس زمانه نه کېږي، خو حق عام محترمو ډېر مهم دی د حق خاص نه. حق خاص ته خلک ډېره توجه ورکوي. دا ځکه چې یو څوک ورنه تپوس کوي او یا د مولیانو نه اورېدلي که د چا پیسې وخوړلې، د چا مال دې وخوړو، د چا په ناموس باندې دې تجاوز وکړو، نو دا یې سزا ده، دا یې سزا ده، خو د دې حق عام په باره کې خبره ډېره نه کېږي. د دې وجې نه خلک ورنه غافله دي. محترمو د حق عام سزا ولې ډېره ده؟ هغه په دې وجه چې یو خو په حق عام کې ډېر خلک شریک او هر کله چې ستا مدعیان ډېري، ستا خصوم او ستا مقابل کې چې خلک ډېري، نو ضرور د هغو ټولو رضا کول سخت کار دی او هغوی ته ټولو ته خپل حق رسول سخت کار دی. د دې وجې نه سزا زیات دی. او دویم دا چې په حق عام کې تاوان زیات دی، عامو خلکو ته او ډېرو خلکو ته تاوان رسیږي، او کله چې تاوان غټیږي دغومره سزا هم زیاتیږي. د دې وجې نه الله رب العالمین د سورة مائده په یو آیات کې د دې حق عام په باره کې چې په دې باندې څوک تجاوز کوي یو څو مثالونه ورکړي دي، عفوا یو سزا یې بیان کړې ده. الله رب العالمین فرمای انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. يسعون في الارض فسادا نه مراد هغه خلک دي چې هغوی په حق عام باندې تجاوز کوي، فساد لټوي یعنی حق عام باندې تجاوز کوي. ان يقتلوا چې دوی دې مړه شي، دا یې سزا ده. څوک چې حق عام باندې تجاوز کوي د هغوی سزا دا ده چې ان يقتلوا، هغوی دې مړه شي، او يصلبوا یا دې سولۍ ته او دار ته وخېژول شي، او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، یا دې د هغوی پښې او لاسونه ګډ وډ سره پرې کړی شي، غوڅ کټ دې کړی شي، او ينفوا من الارض، او یا دې دوی د ځمکې نه وشړل شي، دا د دوی سزا ده. او بیا یې په آخر کې ویلي چې ذلک لهم خزي فی الدنیا، دا د دې خلکو په دې دنیا کې دا سزا ده او شرم دی د دې خلکو دپاره. خو ولهم فی الاخرة عذاب عظیم، او په ورځ د قیامت کې به د داسې خلکو دپاره ډېر
سخت عذاب خو محترمو د دین نبات چې تا دا سزا وپېژندل زه به د حق عام یو څو مثالونه درکم په دې زمانه کې چې هغه خلک کوي خو فکر یې دا نه چې دی باندې به ماته ګناه میلاویږي او دا د دې سیلابونو او د دې شیانو سره ډېر تعلق لري که ستاسو فکر بعضې خلک کله چې د اوبو د لارې سره ځمکه واخلي مثال طور د خوړ یا د مانده سره یا د لوړې سره نږدې چې ځمکه واخلي نو بیا راپاڅي 15,000 فوټه یا 15 جریبه یا 15 مرلې ځمکه یې هر اندازه چې ته ورته کوې دا ځمکه چې کله دی واخلي نو بیا پسې راپاڅي او ټکټر کې خاوره راوړي او دا د اوبو لار چې ده دا وار په وار تنګوي د دې دپاره چې د خپل ځمکه په دې باندې غټه کړي او ډېره یې کړي خو په دې باندې دا مسکین خبر نه یې چې دا حق عام دی او په دې باندې تجاوز کول که حکومت زمانه تپوس ونه کړي یا عام خلک زمانه تپوس ونه کړي زه زورور یم په ورځ د قیامت کې به الله رب العالمین ستانه تپوس کوي او دا هم واوره کله چې ته د اوبو لار بنده کړي او یا یې تنګه کړي او د دې د لارو د تنګېدلو یا د بندېدلو د وجې نه د یو بل مسلمان په کور باندې دا اوبه ورشي یا د هغه په زراعت باندې فصل باندې دا اوبه ورشي او د هغه باغ ته تاوان ورسېږي په ورځ د قیامت کې به د دې ټولو مسؤول ته دغه رنګې مثال طور بعضې خلک ځنګلونه وایي او داسې وایي چې غټه واړه او هېڅ شی نه ګوري او د دې دپاره چې د ده جیب ته یو څه پیسې راشي او هېڅ مراعات یې نه کوي صحیح د ځنګل وهل حرام کار نه دی خو په داسې طریقه چې باید عوامو ته پکې تاوان ونه رسېږي چې غټه وړوکې او هر څه ته وایه او څوک درنه تپوس نه کوي نو هر کله چې دا ځنګلونه وول شي او بیا معمولي باران وشي نو هغه نه یو سیلاب جوړېږي ځکه چې ماهرین فرمایي وایي کله چې په یو علاقه کې ونې ډېرې درختې زیاتې یا ځنګلونه یي په هغه علاقه کې سیلابونه زیات نه راځي دا ځکه چې دا ونې او دا درختې دا اوبه راجذبوي خو چې کله ځنګلونه نه یي نو دا اوبه بیا د سیلاب شکل اختیاري او هغه راځي نو چې کله ته دا کار وکړې تا په حق عام باندې تعدي وکړه تجاوز دې وکړه او په ورځ د قیامت کې به الله رب العالمین ستانه تپوس کوي اگر که په دې دنیا کې به نه څوک تپوس ونه کړي درېیم مثال یې داسې دی لکه په یو علاقه کې یو پل جوړ شي حکومت یې جوړ کړي یا یو مؤسسه یې جوړ کړي هر څوک چې جوړ کړي یا یو عام سړی یې جوړ کړي بعضې خلک داسې کله چې پوه شي چې په دې علاقه کې حکومتي کنټرول یا د حکومت زور یو څه کم شو او یا فکر شي چې زما نه څوک تپوس نه کوي زه اسم خبره ولاړه ختمه شوه نو لاړ شي او دا پل چې عام خلک د هغه نه استفاده کوي د دې پله کم ګاډر چې دی یا کمې اوسپنې چې په هغې کې کار شوي دي هغه راواخلي یا یې خرڅ کړي او یا یې خپل په کور کې ولګوي او فکر یې دی چې زما نه هسې هم څوک تپوس نه کوي او ځان ته اکثره خلک خبر هم په دې نه یې حلال ورته معلومیږي ده نو د دې تپوس به په ورځ د قیامت کې الله رب العالمین ستانه کوي که دې یا بعضې خلک یې د ټریفیک د اشارو مثال طور د دې خیال نه ساتي د ټریفیک قوانین خیال نه ساتي د امن عام خیال نه ساتي د امن خیال نه ساتي د دې ټولو تپوس په ورځ د قیامت کې ستانه کېږي ځکه ستا په دې تصرف باندې عامو خلکو ته تاوان رسېږي او هر کله چې هغوی ته تاوان رسېږي نو خامخا به په ورځ د قیامت کې ستانه تپوس کېږي نو کوشش وکړه چې د چا ځمکه قبضه نه کړې او یا داسې ځمکه چې په هغه کې د هغه نه عام خلک استفاده کوي یا د اوبو لار یا عامو خلکو د په هغه باندې تاوان رسېږي دا قبضه نه کړې او دا مه وایه چې پلانکي دا کار وکړو پلانکي دا کار وکړو پلانکي هم دا کار وکړو دا خو نو اوبه دي حکومت به یو لار ورته وګوري او داسې بانې چې ورته ګوري نه دا بانې په ورځ د قیامت کې بیا نه چلیږي او دا د دنیا زندګي چې ده دا 80 کاله ده او ستا د عمر به څونه پاتې یا به 10 یا به 20 یا به 40 کاله پاتې خو د آخرت زندګي بیا نه تېرېږي او په ورځ د قیامت کې بیا دا بانه نه چلیږي چې پلانکي هم دا کار کوو پلانکي هم کړی و پلانکي هم کړی و دا خبرې بیا هلته نه چلیږي هلته کل نفس بما کسبت رهینه هر انسان خپل د ځان مسؤل دی او ستانه به تپوس کېږي او ګناه په دې باندې نه حلالېږي چې ته وا پلانکی هم کوي او پلانکی هم کوي او پلانکی هم کوي ها که په حق باندې ته یو کار په حق باندې وکړې هغه بیا جدا خبره ده تا ته شریعت په هغې کې اجازه درکړي یا تا ته پکې علماء کرام اجازه درکړي او یا داسې یو فتوا ستا سره یي چې په هغې کې
عام خلکو ته پکې تاوان نه رسیږي او ته هغه کار وکړې هغه بیا جدا خبره ده. خو چې ستا سره حق نه یې او ناحقه ته دا کار وکړې نو په ورځ د قیامت کې بیا ستا نه ضرور تپوس کېږي. الله رب العالمین دې موږ د خلکو د حقوقو نه وساتي، هغه که عام حقونه یې او که خاص حقونه یې. الله رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي.